نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت سفر وکړو، مشکله غزوه وه، قرآن په دې ګواه دی چې ډېر د تکلیفونو او د ګرمۍ مزلې وي، لوږې او تندې وي او ستړیوالی په صحابو راغو. د تبوک غزا یو میاشت خو تش مزل و صرف، او په هغې کې نبي صلی الله علیه وسلم سره ملګري دي، واپس را روان دي. نبی صلی الله علیه وسلم بیان کوي ملګرو ته په لاره، ورته فرمایي ان بالمدینة لاقواما، په مدینه کې ستاسو څه ملګري ناستې دي. واوره دې خبرې ته وګوره، عجیبه حدیث دی دا. په مدینه کې ستاسو ملګري دي. ای ملګرو، دا چې ما سره ستړي تکلیفونه، لوږې، تندې، ګرمي، سفرې چې دا سم برداشت کړه، الا شرکوکم فی الاجر، هغه مدینه کې چې په کورونو کې ناست دي تاسو سره په دې ټول اجر کې شریک شو. صحابه یو بل ته ګوري، دا په کومه خوشحالۍ کې خلک وایي دا په کومه خوشحالۍ کې تر سره شریک شو. ما سخته تیره کړه، ما لوږې تیرې کړې، ما تندې تیرې کړې، ما تکلیفونه تیره کړه، ما ګرمي برداشت کړه، او ته ما سره په مفتو کې شریک شوې. د الله نبی فرمایي نه کنه یو کار دی کنه. د الله نبی فرمایي یو حدیث کې راځي حبسهم المرض، بل روایت کې راځي حبسهم العذر، هغوی بیماری، هغوی عذر پاتې کړي، نیت یې کړی چې موږ سره لاړ شي. خبره کوم ځای له راغه؟ نیت له راغه. هغوی چې اوس په مدینه کې ناست دي خفه دي چې یاره ولې زه د نبي صلی الله علیه وسلم سره موږ ولې لا نړو، ولې موږ دا سفر ونه کړو. خو د عذر، د بیماری او د هغه مجبورۍ د لاسه پاتې شو، نو په دې نیت باندې چې دا نیت یې وکړو زموږ د ملګرتیا، الله موږ سره څه کړه؟ شریک یې کړه. دې ته سوچ کوه. کله کله به ته په دې زړه کې د یو نیکۍ نیت وکړې، ستا په وس کې نه. مثلا یو سړی به ډېره غټه صدقه به وکړي، مسجد به جوړ کړي، ته به دې زړه کې یا الله کاش کې ما هم داسې مسجد جوړ کړی. صرف په دې نیت باندې به الله تعالی په عملنامه کې مسجد ولیکي. الله رب العالمین غنی دی که نه دی؟ منئ که نه منئ؟ چې دا خبره دې ومنله او یقین ته دې کوزه شوه، بیا به دا خبرې تا ته ډېرې مزېدارې په دې زړه کې در کوزېږي. صرف به ته دومره وایې چې یاره کاش کې داسې یو مسجد خو ما هم جوړ کړی، یاره داسې یو مدرسه ما هم چلولی، خرچه مې کولی پکې، یاره داسې یو فلانې عمل ما هم کړی وی. ته به صرف نیت وکې، الله رب العالمین یې در له عملنامه کې لیکي. نیت دومره اوچت څیز دی.